دوستانو یو صحابي و ابو دجان رضی الله تعالی عنه به د سهار په لمانځه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر شا ولاړ او کله به چې سلام وګرځېدو نو دا صحابي به زر اوچت شو په منډه به خپل کور ته ولاړ. نو یوه ورځ د نبي علیه السلام دې صحابي ته پام شو نو نبي علیه السلام ورته وویل ای ابودجانه آیا ته خپل رب ته حاجت نه لرې چې دعا ورڅخه وغواړې؟ ابودجانه ورته وویل ای د الله جل جلاله رسوله زه ځکه د سهار تر لمانځه وروسته په منډه له مسجد نه خپل کور ته ځم چې زما د کور سره خوا کې د یهودي کور دی او د هغه د کور د کجورې ښاخونه زما کور ته راوښتي دي. د شپې مهال له باد سره حتما څه ناڅه کجورې زمونږ کور ته راغورځېږي. په سهار چې زما بچیان له خوبه راپورته شي نو هغوی وږي وي نو زه په دې ډارېږم چې د هغوی دغه کجورې چې د بل چا مال دی ونه خوري. زه ژر هغه غورځېدلې کجورې یوې وټولوم او د یهودي کور ته یې تر دیواله ورچوم. او ای د الله رسوله یوه ورځ زما کوچنی زوی یوه کجوره پخلو کړه په الله تعالی قسم د ستوني مې ورڅخه راویستله او ورته مې وویل ای زویه ته نه ډارېږې چې د خپل رب سره د یو غله په صفت ملاقات وشي؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دا کیسه واورېده نو لاړ او د هغه صحابي د بچو لپاره د هغه یهودي څخه د کجورې ونه په پیسو واخیسته. کله چې یهودي په دغه کیسه خبر شو نو د اسلام له ښایسته احکامو څخه متاثره شو او د خپلې ټولې کورنۍ سره اسلام قبول کړ.